الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو حاضرینو او اوریدونکو، الله تعالی دې زموږ استادو دې زه ته دا راتګ دا ناسته دا حاضري په خپل دربار کې قبول کړي. د انسان ژوند کې دغه ډېر قیمتي لمحات چې کوم وختونه د الله تعالی په یاد کې تیر شي او د الله جل شانه د محبوب صلی الله علیه وسلم په یاد کې تیر شي او په دغه شرکت باندې تاسو د الله تعالی حمد او ثنا وایي او الحمدلله والشکر لله وایي، ځکه نعمت په شکر باندې زیاتیږي. شکر چې تاسو ادا کوئ نو الله تعالی باغ نعمتونه نورم زیات کی. نو چې کله داسې یو ښه مجلس ته راځئ چې هغې کې د الله تعالی ذکر کیږي، د قرآن مجید تذکره پکې کیږي، درس پکې کیږي او د رب ذوالجلال د حبیب صلی الله علیه وسلم د ښکلي مبارک ژوند حالات پکې ذکر کیږي، د صحابه تذکره کیږي، د اولیاء کرامو تذکره کیږي، د مجاهدین اسلام تذکره کیږي، د علماء حق تذکره کیږي. نو هغه مجلسونو باندې د الله تعالی رحمتونه راوریږي. داسې مجلس کې شرکت کوونکي خوش نصیبه خوش قسمته. نو تاسو په خپل خوش قسمته باندې د الله شکر ادا کوئ او دا وایي چې خدای دا سعادتونه زمونږ په ژوند کې بار بار زمونږ نصیب کړي. او چې داسې مجلس ته سړی راځي، جمعات ته راځي، جمعات په د الله تعالی په محبوب ځایونو کې حسابېږي. شر المجالس که تاسو تاسو کوئی چې په د ناستې په ځایونو کې په ټولو کې ناکاره ځایونه چې دي نو هغه کوم دي؟ نو حدیث مبارک کې اسواق بازارونه ذکر کړي دي چې بې ضرورته سړی په بازار کې ګرځي یا کینی په دکانونو کې بې ضرورته. نو دغه ناسته ښه ناسته نه، دغه ناسته ته ناکاره ناسته ویل شوې ده. نو شر المجالس الاسواق، ناکاره زینه د ناسته چې دی هغه بازارونه دي. نو ښه زینه د ناسته دپاره کوم دي؟ خیر المجالس، بهترین زینه د ناسته دپاره هغه المساجد، جمعتونه دي. نو چې جمعات ته تاسو کله راځئ د ناستې هغه بهترین ځای ته تاسو راځئ نو دا د الله تعالی توفیق سره د الله مدد سره انسان یو ښه کار کوي. نو د الله تعالی په دغه توفیق باندې بیا شکر ادا کوئ چې پروردګاره تا مونږ ته جمعات ته د راتګ توفیق راکو، په دې شکر مونږ ادا کوو او داسې د خیر ځایونو ته راتلل پروردګاره بار بار ته زمونږ نصیب کړي. خد نور زینو تک شي په هغې کې خپل خپل مقاصدي. بازار ته سړی ځي
نو د یو مقصد د پاره بزی او سودا غستل به سشي داغي خریداری وکي هسپتال ته یو سړی زی ناغه په یو غرض باندې زی چې زما تکلیف دی زه اکسرا کوم الټراساوند کوم ډاکټر نه مشوره اخلم بدن کې مې نقصان دی څه غرض خو بخامخه باغی کی وی نو چې کله تاسو جمعه ته راځي نو باغی کې کم غرضی او کم نیتی باغی کې او یا کم اراده کول پکاري مونږ ته چې جمعه ته راځن کیګو دا خو هغه د ناس بهترین ځای نه دی نو چې بهترین ځای ته سړی راځي او په بهترین نیت باندې راشي نو بیا خوان ډیر شي او چې نه خزه ته یو سړی راځي او نیت هغه شان دی ګډوډ غونتی وي نو بیا خکار چې په خراب نیت باندې وشي نو باغی باندې انسان ته هغه خیر او هغه فائدہ بیا نه رسیږي نو تاسو چې کله جمعه ته راځن کیږي نو اول خو د جمعه ته دراتلو هغه آداب باغی باندې نظر اچوي چې مسلمان جمعه ته راځي نو څنګه ورادن کیږي لباس به د پاکي بدن به پاکي او دس به برابرۍ بیا چې رادن کیږي خیخ په برادن کی جمعه ته او بیا چې د جمعه درادن کېدو اراده کوي نو بسم الله والصلاه على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك بوي چې زه د الله په نوم باندې زدي جمعه ته رادن کېږم او درودونه دی وی پر رسول د الله تعالی باندې او بیا به دا دعا کوي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتك اے زمونږ خدایا اے زمونږ پروردگارا ما ته د خپل رحمت دروازې پرانیزي ځکه دا ستاسو د رحمتونو دراورېدو زیاده نو چې دلته زما په نیت کې څه کمیرا نشي سوچ او فکر می خطا نشي او چې دلته ستاسو څومره رحمتونه راوريږي چې باغی ټولو کې زما حصہ وشي نو جمعه ته جرازي په دغه طریقه باندې ورته رادن کېږي بسم الله والصلاه على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ډیرو خلکو ته دعا ورزي خو جمعه ته رادن کېږي نو وای نه کته پوښتنه کې دا دعا یو د خماته یاد ده او کوته چې تر رادن کېدی دا دعا دی ویلې وا او یره بس کلمو یاد شي او کلمو ایرش نو لکه ته د ثواب غټلو د پاره دن کېږي نو د ثواب کاونه یې راوما هغه یاد ساته او دا خو آدابو کې راځي نو خامخا پکار دي چې دا مونږه نه ایرو کلم را دن کېږو یو خو چې خیخ برا مخکې کوول او بسم الله والصلاه على رسول الله وایو او بیا وایو چې اللهم افتح لي ابواب رحمتك او چې بیا کله د جمعه نه بهر اوزه نو بیا به السلام على رسول الله التخو الصلاة على رسول الله او چې بیا زین بیا به السلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك سلام دی پر رسول الله تعالی باندې خدای پاک ازستانه ستا فضل غواړم نو چې اوزه نو به دعا سره اوزه او چې رادن کېږي نو هم به دعا سره رادن نشي نو چې آداب اختیار کې نو هغه سره به دا مجلس هغه فضیلتونه او هغه برکات پاره کې ستا حصہ وشي نو الله تعالی دې مونږ ته آداب نصیب کړي بیا چې د کوم مجلس نسبت د دوارو جهانو سردار مبارک د کیږي تاسو ته دا اطلاع ملوشي چې په دې جمعات کې د سیرت طیبه متعلق یو مجلس جوړ شوی دی یا دلته د میلاد شریف یو محفل جوړ شوی دی یا دلته کې یو جلسه جوړه شوی ده د دین نو پکار دا چې هغه کې بیا سړی شرکت کوي نو چې نیت پکې د سو کې د الله تعالی د رضا او د خپل زده کړې نیت پکې وکړي د یو طالب علم په حیثیت هغه مجلس کې د شامل شي نو چې د الله تعالی د رضا نیت پکې وکړو نو د الله غ رضا چې نصیب شي د دین لوی شی بل کم کې دی شي ورضوان من الله اکبر د الله تعالی رضا خو د ټولو لوی شی دی نو چې الله تعالی زموږ خپل رضا نصیب کړي نو دا د ټولو نعمتونو لوی نعمت مونږ ته ملو شو الله دې زموږ نصیب کړي او بیا به نیت داسې کې چې کوم بیان دلته کېږي کوم نعت شریف ویل کېږي هغه ادب سره وورم زس دکم او چې کومه کمزورې دي دا غي د لری کولو کوشش وکم
او د الله تعالی مهرباني په ما باندې وشي او چې سم زده کړی چې په آینده کې بیا په هغه باندې زه د عمل کوشش وکم نو چې دا نیت پکې وکي نو هغه ناس ته بستا د پاره داسې شي لکه ته د یو استاد په درس کې شامل شوي او دا غنه د سزده او دا غي نه پس بیا په هغه باندې عمل را شروع بل دا چې زمونږ استادو دا دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا د ډیرو تکلیفونو لپس مونږ او تاسو ته را رسیدلې دي تاسو د خپل علماو نه احوال او واقعات اورئ چې د دوه جهانو سردار مبارک او داغه مبارک صحابه او تابعین او تبع تابعین او ورپسې نورو بزرګانو مشایخ او اولیاء او علماو هغه د څومره ډیرو قربانونو پس دا دین مونږ او تاسو ته را رسول دي نو چې د ډیرو قربانونو پس د ډیرو مشکلاتو په نتیجه کې مونږ ته راورسېدو نو اوس زمونږ او تاسو ذمہواری ده چې مونږه د دینه پس خپل کشرانو ته په کومه طریقه باندې منتقل کوو ځکه چې مونږ خپل مشران په کوم عبادت باندې او په کوم حالت باندې د تقوا او د پرهیزګارۍ لیدلې دي په کاده چې هغه شانتي مونږ هم کوو بیا چې مونږ په کوم حالت او کیفیت کې زمونږ کشران وویني هغه عمل به غیم اختیار کی نو د نیکو کارونو دا تسلسل دا به برقراري دا سلسله به د نیک عمل دا به هم دغه شانتي جاری وي او که زمونږ د دین هغه واقعات مونږ ته نه ذکر کیږي هغه حالات نه مونږ خبر نه یو په هغه دین باندې عمل زمونږ د وړاندې نکیږي نو بیا به زمونږ کشرانو ته څنګه پته لګي چې دا عبادت څه ته وایي او دا تقوا څه ته وایي او دا نیک عمل چې دا د څه شي نوم دی نو خدای چې مونږه په خپل باندې د دیندارۍ هغه ماحول جوړ کو په خپل کورونو کې او په خپل ځایونو کې او چې هغه دینی اثر هغه کشران زمونږ نه واخلي او هغه به خپل کشرانو ته ورسي او کنه داسې د بيدینۍ غونډه ماحول ته په خپل کور کې جوړ کو او ستا کشرانو د بيدینۍ اثر واغشتو نو دا تا په امانت کې چې تا پورې رسیدلې تا په کې څومره لوی خیانت وکړو چې مشرانو د څومره ډیرو قربانو نه پس تا ته د امانت راو رسولو اوس چې ستا لاسو ترالو اوس ته په هغه امانت کې خیانت کې چې هغه د تقوا او هغه د پرهیزګارۍ او هغه د دیندارۍ هغه ماحول هغه تا برقرار نه ساتلو نو تا د خپل کشرانو سره ډېر لوی ظلم وکړو ځکه چې تا د ستا مشرانو دین راو رسولو او ته اوس د خپل دین د خپل کشرانو ته نه رسې نو تا په هغه لوی امانت کې خیانت وکړو او د خپل کشرانو سره د ډېر لوی ظلم وکړو تاسو په خپل وړو ماشومان ته کتلی چې د دې په وړاندې څه قسمه حرکت کیږي نو هغه عمل خپلای یو ډیر وړو کې ماشومي خو چې هغه ګوري چې هغه د مور مې په منځ باندې ولاړه ده نو دا وړو کې ماشوم جینې وکاله کی هغه يم کله غوګونو تلاسوړي کله په نامه باندې لاس کېدي کله سجده ته لاړ شي کله سلام ګرځي کله دعا کوي هغه ماشوم ته نه د دعا پته لګي نه وته د قیام معنی معلومي نه د رکوع نه خبري او نه د سجده نه خبري نو ورته دا پته چې سجده لپاره خلک او داس کوي او د منځ لپاره خلک نیت تړي ای صرف دا ګوري چې زما د خپلار هغه د منځ کوي هغه د مور به منځ کوي نو چې مور او خپلار په منځ باندې ویني هغه ماشومان بیا تاسو په خپل وکتلی چې هغه يم کله رکوع کوي او کله سجده کوي به ترتیب کوي عقیده او نظریه دا هغه شانتینی جوړه شوی خو بیا هم چې سوینه هغه سي کوي نو چې ماحول د وته دینی ورکو خود به خود به دینی اثر هغه کشرانو ته منتقل کیږي او تاسو خپل خیال وکئ چې په یو کور کې ګډا کیږي خدای دې نه کړي د مسلمان کوري او داسې یو غلط حرکت پکې وشي نو بیا به هغه ماشومان سجده کوي هغه بیا غړېدل زده کوي ځکه چې سو ویني نو هغه شانته حرکتونه بیا کوي نو چې سو ماحول وته تور کی هغه اثر به هغه ماشوم ستانه اخلي نو دا مجلسونه چې جوړیږي د پیغمبر السلام مبارک د حالاتو د واقعاتو د بیانولو د پاره د صحابه د ژوندۍ د حالاتو د بیانولو د پاره نو دا هم دغه مقصد د پاره جوړیږي چې دا موږ ته چې حاصل شوی دي سمون تر رسیدلې دي چې دا موږ خپل کشرانو ته منتقل کو هغه کشران زمونږه هغه مغه دینداری هغه خپل کی او هغه د عشق او د محبت او هغه د پیغمبر علی السلام مبارک د سنت
سره هغه مینا هغه شی زمونږ کشرانو ته لاړ شي نو موږ دا ویلی شو چې هغه امانت دینی هغه د الله تعالی په فضل موږ خپل کشرانو ته منتقل کو. نو دا حالات واقعات دا دغه مقصد د لپاره بیانېږي او دغه د لپاره د مجلسونو جوړېږي. اوس که یو سړی د داسې مبارک مجلس په باره کې د خلکو شکوک او شبهات پیدا کوي یاره دا میلادونه پکې دا ولې خلک کوي او دا جلسې پکې چا راوستي دي او دا د کوم کتاب نه ثابت دي دغه کس د دې وینا اخر مقصد څه دی؟ کچره دی وای چې زه هغه کار ته ناجیز ویم چې کوم پیغمبر علی السلام په دور کې نو دغه خبره دی بیا سر ته نشي رسوله ځکه چې د خپل معمولات بیا دومره چې هغه د پیغمبر علی السلام د دور نه دی نشي ثابتوله. کدی وای چې د کار ته زنا روایم دا صحابونه دي کړي نو بیا بخپلم د دغه معمولاتو کې دومره ډیر کارونه وی چې هغه د صحابو د ژوند نه دی بیا نشي ثابتوله. نو اول سړی داسې یو تعریف د بدعت کوي چې په خپل باغ کې بیا رانخلی نو خدای چې د ښه کار تایید وشي د ښه کار حوصله شکنی نه ده پکار چې کله د پیغمبر علی السلام مبارک واقعات ذکر کیږي د صحابو دغه مبارک ژوند حالات ذکر کیږي نو داسې مجلسونه مبارک مجلسونه دا ډېر د برکت والا مجلسونه د رحمت والا مجلسونه هغه د خپ شوق سره زی خپ مینه باندې پاغه کې شرکت کوي او د یو غلام په حیثیت هغه کې شاملېږي چې ذات زما د آقا زما د رهبر زما د رهنما زمونږ د غمخور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کیږي نعت ویل کیږي تقریر کیږي داغه مبارک قصص بیانای داغه مبارک سنت ذکر کیږي نزب دې مجلس ته په مینا باندې زم په محبت باندې بزم دې کې بچانه ګیله نه کوم چې تا میلا شریف کول ماته دې نه دی ویلي دا پلانیک زینا आवाज راځي د ناتونو یاره خبر دې نه چې دا بچا جوړ کړي مونږ خو نه خبر مونږ ته خو چا اسد نه دی کړي نه مسلمانان په دې معاملې کې په دې واقعا او په دې قصه کې د دنیا غنور دستورونه او غریواجونه هغه شاته غرزو چې ستا وخت आवाज راشي د نعت شریف ستا وخت आवाज رالو د چا د نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي تذکرہ ورته غوګونو ته دراله د ولی الله بیان دی غوږ ترالو هغه چې هر ځای کې کیږي هغه ته خپ شوق باندې زخه په مینه باندې هغه ځای ته ځان رسوا او د هغه مبارک مجلس نه سفیز حاصل وا الته چې کوم انوارات وریږي کوم رحمتونه د الله تعالی وریږي دا غینه جوړه ډکوا داسې موای شیرا د خلکو ماته ست نه دی کړي اوس کله د سړک د پاسه یو ټرک والا ودرېدو او هغه وی چې یاره دا د خوراک مواد مروړي دي س بسکټ مروړي دي ډبل روټي دي او دا په خلکو باندې تقسیميږي هغه د پر بسمره قطارونه جوړ شي او سمره په شوق باندې او په مینه باندې یو بل خلک دکی ور کوي او دا غي د حاصلولو لپاره به کوشش کوي او چې بل شو په جمعات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرات تقسیمیږي داغه مبارک درودونه ویل کیږي داغه مبارک نعتونه ویل کیږي داغه مبارک د ژوند حالات ذکر کیږي او مسلمان بیا پتند کی گونجی راولي چیرې دا پروګرام پکې چاره اوسته دي او دا چا جوړ کړي مونږ نو خبر او مونږ له ست نه دی کړي مسلمان دا کمزوري خبري دا پریدا د دوالو جهانو د سردار مبارک سره محبت پکار دی داغه د محبت نه بغیر ایمان نشي کامل دي مسلمانی نشي جوړې دي د پیغمبر علیه السلام مبارک د محبت خبره ارسوک شي کوي ار چرته چکیږي ځان وته په شوق باندې رسوا دا مجلس نه فیض حاصل وا اغانوارات او برکات داغي د پاره په مینا باندې باغ مجلسونو کې شرکت کوا د دوالو جهانو سردار مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک داغه مبارک د محبت او داغه د اتباع او داغه مبارک سره د عشق نه بغیر هغه مسلمانی او مؤمن جوړېدل خو لوی خبره ده انسان په صحیح معنی کې انسان هم نشي جوړېدل که انسان نه انسان جوړیږي نو البته جوړیږي چې د هغه طریقې په ځان کې راولي کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وي تاسو د انسانانو تاریخ وګورئ کنه چې دا انسانانو کدا زناورو
چې دی خلکو بخپل لونه بخپل لاس باندې کنده به وکنستو پاغي کې به خخې کې دته انسان ویل شي دا خو د وحشي درندگانو غونته معاملې ده یو زناور چې ناغم د خپل بچو سره خیال ساتي یو چرګ تاسو کتلی هغه د خپل بچو سره خیال ساتي یو چیرې د خپل بچو خیال ساتي غوا د خپل بچو خیال ساتي او داسې دور په خلکو باندې تیر شوی دی چې انسان به ځان توي او فخر به کولو مونږ د قبيله سرداران یو او مونږ مشران یو د قوم او چې لور به پیدا شو هغه وړه ماشومه به د ګوت نه ونیوا او یو صحرا ته یو ځنګل ته به بوتله په خپل لاس به وتکندو کنستا او باغی کې به هغه ژوندې خخکا او دی خلکو به مونږ انسانان یو او مونږ د قوم مشران یو او مونږ چې دینو مونږ مخاورز او معتبر خلک یو دا انسانو کدا درندو دا چې غوبل زناورم نه کوي نو انسان ته چې انسانیت نصیب کیږي نو کله به نصیب کیږي چې ته د محسن انسانیت رحمت عالم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالاتو نزان خبر کې باغی باندې کلک ایمان راوړي داغه مبارک سره محبت وکي داغه مبارک هغه طریقې په ځان کې راولي نو انسان بیا په صحیح معنی کې ستانه انسان جوړ شي او که پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه لری ژوندۍ تیرې نو کتر ډیر رمضان ته انسان وې خو کارونه به د انسانانو ني د زناورو په شانتي وي کوم خلکو ته چې الله تعالی کشف ورکړي کشف هغه خلکو ته د انسان هغه حقیقت کله کله ښکار شي یو ولی الله په بازار کې رواني د یو ضرورت لپاره به ضرورت بازار ته نزي هغه ولی الله نه بل یو ملګری په لار کې تاسو کوي سه به تاسو څنګه راغلی څه د پاره راغلی څه سودا اخلي تاسو هغه ولی الله وتوي وای انسان ګورم چرته انسان تاسو خبره ته خیال وکړئ د الله دغه ولی دی بل ملګری ته وای زه یو انسان ګورم نو هغه سره اخو پویو خو بیا ځان پوي وای ته سی به انسان ګوري دا ټول انسانان دي کنه دا وګوري تاسو په دې بازار کې چې سودا خرڅي دا دکانداران دا ټول انسانان دي دا چې څوک د سودا اخلي دا انسانان دي هغه ولی الله چې دا هغه ژوند الله تعالی په ذکر کې او د پیغمبر علی السلام په تابعداري کې تیرې دو او دا هغه صفایي وته الله تعالی ورکړي وا هغه ولی الله هغه خپل صادر دا هغه سړی په مخ باندې واچولو دا هغه صادر دا هغه نورانیت هغه اثر چې په د باندې رالو نو دغه سړی د لسترګم بینا شوي نو چې هغه بیا خلکو ته وکړه وای سه بده کې خو یو ماته انسان نخکاری وای په دې خلکو کې خو یو انسان نشته څوک د سپو په شکل کې دي څوک د خنزیرانو په شکل کې دي څوک د خرونو په شکل کې دي او چې پکې ډیر گزارې والا دي نه پکې د پښوګانو په شکل کې دي وای ما د هم پکې څوک انسان نخکاری بیا پوه شو چې خد زګه وی چې د پکې انسان ګورم زګه چې چا کې د سپو خو یو نه چا کې د خرو خو نه چا کې د بل حیوان خو وي نو که داغه شکل په ظاهر د انسان غونتی وي نو عام خلکو ته خو به انسان ښکاری خو که حقیقت باندې وکړي شي نو داغه حقیقت څه شي دی هغه بیا د انسان ني نو هغه ولی الله ورته وي زه خو دې تروتم چې انسان وګورم چې ته انسان را پیدا کړ چې زه ور سره کیرم ور سره معاملې وکم خنو چې صورتحال دی هته ورسي چې شکل به د انساني او حقیقت به داغه بیا بل شانتي نو دا کیفیت د دې د لری کولو څه طریقه کې دی چې موږ په صحیح معنی کې انسانان شو چې څنګه ښکارو انسانان چې داسې حقیقت هم زمونږ د انسان شي او هغه حیواني اثرات او هغه درندگانو هغه اثرات د زناورو هغه اثر هغه خوې هغه زمونږ نه لاړ شي دا به سره کیږي دا به د دواړو جهانو د سردار مبارک صلی الله علیه وسلم د غلامه سره حاصلېږي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نبوت باندې کامل ایمان راوړي هغه باندې ایمان استا چې زموږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی د الله تعالی او هغه باندې زموږ ایمان دی ایمان دې راوړو
بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره محبت اتباع د پیغمبر علیه السلام د سنتو هغه مبارک چې څخ وخت کړي چې هغه سره مینه وکي چې سي ندي خوخ کړي چې هغه د ځان لري کې نو بیا په صحیح معنی کې ستانه انسان جوړیږي او ته بیا دا ویل شي چې زه د خدای په فضل باندې انسان یم. دا مجلس جوړ شوی دی نور مجالس جوړیږي ټولو کې غرض او مقصد هم دغه پکار دی چې الله تعالی زموږ خپل رضا نصیب کړي او د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې عمل الله تعالی زموږ نصیب کړي. د پیغمبرانو علیهم السلام دا واقعات د صحابه او د ژوند واقعات ما تاسو ته دغه غرض لپاره دا بیانې کی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه مبارک دنیا ته تشریف راوړل دا د ربیع الاول شریف په دې میاشت کې شوی دی. نو په دغه وجه باندې ډیر مجلسونه په دې میاشت کې جوړیږي خو زموږ د عقیده نه چې دې میاشت کې چاو کو نو ثواب دی او که نور میاشتو کې بیا دغه تذکرہ سوکې نو غنه ثواب به نه کیږي. دا څنګه ده الله دې مونږ تاسو توفیق راکړي چې همیشه د پیغمبر علیه السلام مبارک تذکرہ کوو همیشه دغه مبارک د ژوند حالات مونږ ته ذکر کیږي او بیانېږي او مونږ هغه مبارکه طریقې زده کوو او بیا باغې باندې عمل وکړو چې زمونږ د زړه आवाज دی چې د چا به خوخي وي د قیس او د لیلا خبره ما ته کوا د محمد رسول الله خبره چې عقیده مو دا جوړ شي چې د دنیا د خلکو د چا څخ وخت دی د چا څخ وخت دی د چا یو سي سره مینه ده د ځوانانو نه تاسو کنه څوک وای د یورپ د ویزي کوشش کوم څوک وای چې استرالیا ته لاړ شم څوک وای کینیډا ته لاړ شم څوک وای لندن ته تل غواړم د ارشا یو شوق دی یو ذوق دی یو تمنا ده یو آرزو ده خو مسلمان ته پړه کې دا تمنا وساته چې رب ذل جلال د ما مدینه منوره ته بوزي پاک پروردگار د ما مکه مکرمه ته بوزي چې زمونږ په دې سینه کې او په دې اړه کې مینا او محبت راشي د مدینه منوره او د مکه مکرمه دا ارزو چې کله رااله په دې ارزو باندې ته د الله تعالی حمد او ثنا بیا وایا او شکر په ادا کوا او دا خواهش تخپل مور تم ویل شي چې مور ارمان مې داد چې زلاړ شم د دوالو جهانو د سردار مبارک روزي مبارک ته ودرېګم او ډیر پاجزه وته ویم چې الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خير خلق الله. مور دعا را تکو چې دا سعادتونه الله تعالی زمونږ نصیب بیت الله شریف ته لاړ شم د کعبه شریفینه طواف وکم حجر اسود خپل کم ملتزم شریف ته لاړ شم حتیم شریف کې نفلونه وکم مقام ابراهیم سره الله تعالی ته سجدي ولګم په صفا او مروه کې منډه ووم او الته دعاګانې وکم. دا مې د ارمان دی پلار تم ویل شي استاد تم ویل شي خپل پیر او مرشد تم ویل شي چې دا دعا راته وکا چې الله تعالی مې مدینه منوره ته بوزي مکه مکرمه ته الله تعالی بوزي او چې ستاداس یو به خوند غونته خواهشي داس یو بیکار غونته تمنا دي صداس به خوند غونته ارمان دي هغه ارمان به یو به خوند ملګری په مخ کې خبرو غونته وي چې لمه داسې غواړي او لمه داسې غواړي خو هغه ارمان او هغه تمنا ته نه د مور په مخ کې ویل شي نه د پلار په مخ کې ویل شي نه د پیر او مرشد په مخ کې ویل شي او نه د جماعت استاد ته ویل شي نو هغه ارمان او خواهش بسی چې ته بیا شرمېږي وہ خواہش کیا جسے دل بھی سمجھتا ہے حقیر آغا بس خواہشی چردم دا تسلیمی جدا خواہش اور اس خواہش نہ دے آرزو وہ ہے جو دل میں رہے ناس کے ساتھ آرزو آغا دا چستا پڑھ کیوی او تپاقی فخر کولشی او دا اللہ تعالی حمد و ثنا ویلشی چا خدای زمان مین مدینه منوره سره دا زمان محبت دا مکی مکرمه سره دے پروردگار دا محبت میں نورم زیاد کے او پروردگار دا دا مبارک و زین و حاضری هغه ډیر ادب سره زما پروردگار نصیب کی نو چې داسې خواهش دی نو په دې ته د الله شکر ادا کول شي او دا بل تم ویل شي جماعت دعا وکا نو دا مجلس د دغه لپاره جوړیږي چې تاسو د خپل رخ
د خپل توجهاتو دا کم طرف ته وګرځوي دا مکی شریفه طرف ته وګرځوي او مدینه منوره طرف ته وګرځوي خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت وکي داغه د مبارک صحابه سره محبت وکي د اولیاء کرام سره محبت وکي د خپل دین سره اسلام سره محبت وکي قران عظیم الشان سره محبت وکي او د دې چې کوم تعلیمات دي باغې باندې د عمل کوشش وکي البته تاسو په صحیح مانو کې مسلمانان یې او د ایمان خاوندان یې بیا به د دینی احکامو قدر وي زمونږ پړونو کې چې څوک راته وي د الله کلام کې دا حکم دی بس مونږ به وایو آمنا وصدقنا چې څوک وي دا خو د حدیث مبارک مضمون دی مونږ به وایو آمنا وصدقنا ما به ایمان راوړی دی زه تصدیق کوم او ما ورته سر ښکته کړی دی چې د خدای څه حکم دی د پیغمبر علیه السلام څه حکم وي بس ما غاړه هغې ته ایښې ده دغه جذبه به بیا ستا نصیب شي پیغمبر علیه السلام مبارک د یو صحابي په لاس کې د سرو زرو ګوته ولیده د سرو زرو ګوته یو صحابي په لاس کړې ده پیغمبر علیه السلام مبارک خوښه نه کړه دا خبره تاسو وې دا خوښوئ چې د دوزخ اوري او هغه تاسو په خپل لاسو کې واچوئ خوښه نه کړه دا خبره چې یو سړی دی وي او هغه د سرو ګوته په لاس کې واچي پیغمبر علیه السلام مبارک د خپل صحابي د لاس نه هغه ګوته وویسته وی غورځوله رستو ملګرو هغه صحابي ته ویو سره اوچته کا ځکه چې دا د سرو ګوته که د نارینه دپاره پیغمبر علیه السلام خوښه نه کا نو ټیک ده موږ ته مسله معلومه شوه اوس دا ګوته دا ته زرګر ته یو څه پیسې به بیا ته میلو شي کور ته یو څه زنانې خو استعمالولی شي خو هغه صحابي ورته څه وایي هغه صحابي مبارک دی ملګرو ته وایي چې کومه ګوته د دواړو جهانو سردار مبارک غورځولې ده زه د هغې د راوچتولو جرأت نشم کولی چې د پیغمبر علیه السلام یو عمل نه دی خوښ نو زما څه کار دی چې زه هغه کار بیا وکړم چې د دواړو جهانو سردار نه دی خوښ کړی بس یې نه کومه هغې نه پسې بیا هغه ګوته هغې لاسو کې وانه چوله د پیغمبر علیه السلام حواله چې به هغې واورېده با سرونه ښکته آمنا وصدقنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څومره لوی شان والا صحابي دی د ډیر روب او د جلال خاوند دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه قتل د حضرت عباس کور د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره نږدې دی او داغه د کور د کوټې ناوه هغه جمعه طرف ته ده او آبادی د خلکو ډیره شو خلک زیات شو ویره مخکې خو به د دې ناوې دومره تکلیف خلکو ته نو اوس خو مونځ ته خلک ډېر راځي ګڼه ډېره شوه اوس چې مانځه ته څوک ودرېږي په لاټ تېرېږي د دې ناوې هغه اوبه په هغې باندې راځي حضرت عمر صاحب هغه ناوه د هغه ځای نه رالرې کړه او په ښه نیت باندې یې رالرې کړه چېرې جومات ته د اوبه راځي د ناوې دا خو ښه خبره نه ده حضرت عباس صاحب هغه ورته وایي خبرې دا ناوه دا چا لګولې وه دا د چا د لاس وه وی دا خو چې کله ما دا کور جوړ کو د دواړو جهانو سردار مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وی هغه مبارک زما په یو ګو باندې ودرېدو او وی دا ناوه هغه مبارک په خپلو لاسو باندې په دغه ځای کې لګولې وه هغه زمانه کې به دومره تکلیف خلکو ته نو ای مبارک لګولې وه وای ما خو ځکه دې ته ګوتې نه وروړې چې دا خو چا لګولې ده دا خو د چا لاس مبارک په دې باندې لګېدلې دي نو زه به څنګه دا جرأت کومه چې هغه ناوه زه د هغه ځای نه راوچته کړم حضرت عمر رضی الله عنه که هغه ورته ویلې وي چې هغه وخت کې ضرورت اوس یې ضرورت نشته یا هغه وخت کې خلکو ته تکلیف نو اوس خلکو ته تکلیف دی که دی ورته ویلې شو ورته خو حضرت عمر رضی الله عنه څه وکړو هغه ورته ښه دا ناوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو مبارکو دغه ځای کې لګولې وه ښه ده نو بیا راشه زما په دې اوږو باندې کښېنه او بیا دا ناوه هم هغه ځای باندې ولګوه کوم ځای کې چې پیغمبر علیه السلام مبارک لګولې ده ولې ځکه چې د پیغمبر علیه السلام حواله پکې راله
چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم رالو بس خپل ټول خواهشات بشاته کې خپل سوچونه فکرونه بشاته کې او هغه خبره ته متوجه شي چې د پیغمبر علیه السلام څه حکم دی مونږ ته مونږ امتیان یو مونږ غلامان یو مونږ داغه مبارک کلمه ویلو والا یو بس داغه مبارک څه حکمي هغه منلو کې زمونږ سدي هغه زمونږه کامیابی ده هغه کې زمونږه سرفرازی ده د پیغمبر علیه السلام قدمونو مبارکو ته رسیدل چې دی کنه دا د انسان او د مسلمان معراج دی صحابي چې پزان پوه شو چې زه شهید کېږم هغه ډیر داسې په تکلیف باندې ځان پیغمبر علیه السلام مبارک ته رسول داسې په خویدو باندې ځان را نږدې کو د جهاد په میدان کې او پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې څنګه ورسېدو قدمونو ته الته ساور کا روح الله تعالی ته وسپارلو دا منظر هغه شاعر ذکر کړی دی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم کو پہنچا میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم کو پہنچا اے دا اللہ تعالی رسول صلی الله علیه وسلم تا ته الله تعالی معراج درکړی دی لوح و قلم دې ته درکړی دی او زه خو امتی ما زه خو ادنا غلام ما د پاره خو معراج داده چې زه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونو ته ورسېدم قدمونو مبارکو ته زه ورسېدم بس زما د پاره دغه معراج دی او غیبوی فزدو ورب الکعبه زه کامیاب شم د کعبه پر رب باندې مې د قسمی چې زه کامیاب شم د دین لویه کامیابی بل کومه ده چې د حق دین د پاره ته سر قربان کې او بیا اخیری سلګې د دوالو جهانو د سردار مبارک په قدمونو کې واخلي او روح الله ته وسپاره د داسې بختور مسلمان د مرګ نه بخمرګ بل لا کمی نه صحابه او دغه ورځ د خدای نه غوښته چې پیغمبر علی السلام په حکم باندې مونږ خپل سرونه مونږه قربان کو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات ما تاسو ته هغه سره به انسان اله جوړ شي چې په دغه باندې عمل راشي نو انسان ته به ور سره بیا انسان شي د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه مخکې د خلکو حالت سم د زناورو په شان دی د بل حق خورل دا خو باغی کمال ګڼلو او چې پیغمبر علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړو نو خلکو کې د خیر خواهه هغه تعلیم په داسې طریقه باندې پریښودو چې صحابه بیا خپل ځانونه د یو بل نه قربان کړي دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډیر لوی تاجر کاروبار به کولو ډیره ګټه به الله تعالی وته ورکولا حلال مال ډیر زیات وته الله تعالی ورکړو په یو وخت کې د تجارتي قافله را ورسېده او خان دي اسونه دي او باغې باندې غله بار ده او ډیر ساز او سامان دي او مکه شریفه ته را ورسېده دغه وخت کې کات سالی و خلکو ته ډیر لوی تکلیف و ګرانی ډیر زیاته و د ضرورت شی ډیر په ګرانه باندې او په ډیر قیمت باندې ملاوېدو د مکه مکرمه هغه سوداګر هغه ځان سره سوچ کو چې دی وخت خو د غلی قیمت ډیر زیات دی او ملاویږم نه او د عثمان قافله را ورسېده او خانو باندې بارون رال مکه مکرمه ته راځي چې دنه د سودا مونږ واخلو او بیا به مونږ په خلکو باندې خرڅو نو هغه ته هم ګټه ملو شي او زمونږ هم به مزدوري وشي د دنه به مونږ واخلو او مونږ به په نور دکاندارانو باندې او په خلکو باندې خرڅو نو په دې طریقه به د تجارت کې زمونږ میسو شي او خلکو ته به دا شی ورسي حضرت عثمان رضی الله عنه دا برکت دچا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات دچا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ذهن څنګه جوړ کړی دی خلک چې وترال چې دا سودا په مونږ باندې خرڅ کا حضرت عثمان سے بوتای په سو باندې اخلي ای خوشاله شو یا جوړ عثمان سے خرڅول له تیار دی مونږ وی جوړ راته وی نه خرڅوم نو بیا بس کو چې وی په سو اخلي نو تمه پیدا شو وی را خرڅي وی سه بچ څنګه خوخی عثمان سے بتوي تاسو وای ای وتوي مونږ وتا تا روپے پسې اتانه غټه درکو کستا سودا د 200 روپوي نو مونږ بتاله داغه 300 روپے درکو عثمان رضی الله عنه تو فرمایل وای ما ته خود دین د زیات غټه پیشکش شوه دی د دینه د زیات غټي ایوي خدانو بیا دا شو کوي چې په ډبل قیمت به درنه واخلو
تا چې دا غله په څومره پیسو اغشتې ده د هغې ډبل مونږ نه واخله او به دا ټول اوښان مونږ ته راکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه ته فرمایي ما ته د دینه زیات پیشکش شوی دی. خلک ورته آفر وایي، دا آفر ټکی هم دومره عام شوی دی چې کیدای شي تاسو هم په پیشکش نه پوهیږئ او په آفر باندې پوهیږئ. انګریزي دې حد ته رسېدلې ده. بعضې ټکي داسې دي چې په پښتو په اردو کې وایي بیا پې خلک نه پوهیږي، او چې انګریزي کې ورته وایي نو بیا پې پوه شي. وایي ما ته د دینه زیات آفر شوی دی. هغه یو بل ته کته چې د مکې شریفې ټول سرداران او ټول تاجر دا خو مونږ دې وخت کې موجود یو، بل کاروباري کس خو پکې نشته چې هغه نه راغلی. هلکه دا چا ورته آفر کړی دی او د ډبل نه زیاتې پیسې وله څوک ورکوي چې دا به لا څوکي؟ او حیران دي. وایي نه مونږ خو ټول دلته موجود یو، ټول کاروباریان دی وخت کې ستا دې مجلس کې ناست دي. آخر څوک دی داسې چې هغه د دې نه د زیات قیمت تا ته پیشکش کړی دی او آفر یې راته کړی دی؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي چې پروردګار فرمایلی دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یو نیکی وکړه هغه ته یو په لس باندې اجر ملاویږي. او الله تعالی فرمایي د پیغمبر علیه السلام مبارک نه مو اورېدلی دي چې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 صنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال د هغه خلکو چې هغه خرج کوي خپل مالونه د الله تعالی په لاره کې. کمثل حبة د هغې مثال په شان د دانې دی. انبتت هغه دانه هغه چې رازرغونه شي فی کل سنبلة 100 حبة، داسې یو دانې چې هغه ته وکري او د هغې نه بیا یو ټانټر وخیږي او په هغې کې بیا وږي وي او په یو یو وږي کې سل دانې وي. نو د دې یوې دانې نه څونه دانې جوړې شوې؟ 100 دانې 200 دانې ته جوړه شوې. او الله تعالی سیوا کوي هغه چا دپاره چې چاته خوښه شي، د دغې نه هم زیاتی یې. نو یو نیکي یو په 200 هم کېږي او د دغې نه هم سیوا اجر الله ورکوي چې د چا پکې اخلاص نیتي. نو وایي ما ته خو د دغې آفر شوی دی چې که زه د الله تعالی د رضا دپاره د خدای په دې مخلوق باندې رحم وکم او د خپل مال د الله تعالی د رضا دپاره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق د خدای دې مخلوق ته ورکم، نو الله تعالی به یو په 200 د دې اجر ما ته راکړي. هغه خلک حیران شو، وی داسې آفر خو د چاپلار هم نشي ورکولی چې د روپۍ شی په 200 د دنه واخلي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه هغه خپل ټول اوښان او اسونه د هغې هغه ټوله غله هغې د الله تعالی په نوم باندې په هغه ټولو خلکو باندې مفت تقسیم کړ. دا د چا د برکته؟ دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د برکته. یو ځل د عثمان رضی الله عنه قافله را روانه وه، لار کې ورته یو سړی مخکې شو. هغه وی عثمان صاحب خو دومره سخي دی چې څوک ورله بس ورته ورکوي، که دلته راورسېد نورو خلکو ته میلاو شي، رش به پې زیات شي، زه به لارې ته وروځم هلته به ترې څه وغواړم نو د نورو خلکو نه به ډېر ماته میلاو شي. دا سړی ورلو قافلې مخې ته ودرېدو، اوښان یو بل پسې تړلي دي او په هغې باندې غله بار ده. حضرت عثمان صاحب خادم ته وایي دې سوالګري ته څه ورکه د دې نه. وایي صاحب اوس ته څنګه ورکم؟ دا خو ټول بارونه دي، نو چې یو بار نه کمی نو بل طرف یې سپکېږي او بل نه کمی بل سپکېږي، دواړو نه لرې کوي. هغه بیلنس برابرول دا هم یو ګران کار دی. ټول اوښان چې په ځای ودرو دا هم یو ګرانه مرحله ده، دې وروسته بیا راشي که نه. حضرت عثمان صاحب ورته وایي چې د بار نه کمول هم نشي او توازن برابرولو باندې هم وخت لګي، نو زه به دا اوښ ورته ورکه که نه، دا ټول اوښ ورته ورکه او په دې چې څومره بار دی هغه ورته ورکه. سړی ورته وایي چې دې اوښ پسې خو دا بل اوښ هم تړلی دی. وایي ښځه دغه هم ورته ورکه. هغه ورته وایي صاحب هغه درېیم اوښ هم ده پسې تړلی دی. وایي هغه درېیم هم دله ورکه. وایي نه چې دا ټول اوښان په یو پړي باندې تړلی شوي دي. وایي دا ټول اوښان دې سړي ته ورکه. هغه سړی هغه زر د پړی د اوښ هغه پړی چې لاس کې نیولی و هغه زر د لاسو نه وغورځولو. وایي دا ولې؟ وایي ما یوه سره ما ته وایي چې ته هم ورسره ځه. دا سخا د کوم ځای نه واغشته؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخا نه ورته فیض میلاو شو.
پیغمبر مبارک ډیر سخی دی دا دغه مبارک د سخا اثر دی چې عثمان رضی الله عنه کې دومره سخا راغلی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې صداقت د کم ځای نه راغلی دی دا صحبت اختیار کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مبارک سره چې د هجرت په سفر باندې روانو دغه کافرانو د سلو خانو انعام ورپسې استو چا مونږ ته خبر راکو هغه کسته بسلو خان په انعام کې ورکو دومره دشمنی ور سره خلکو کولا پیغمبر علیہ السلام مبارک دی یو ور سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او روان دي دواړه په لار باندې زی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام مبارک نه کله مخک روان شي کله ترستو رواني کله خي طرف ته رواني او کله ګس طرف ته رواني پیغمبر علیہ السلام مبارک ته تاسو کوي ابو بکر ته خو کله مان مخکې زی او کله رستو راځي کله خي طرف ته شي او کله رانه پدې لارا ګس طرف ته شي د دې څه وجه ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ته فرمایل چې کفارو ستاسو په مقابله کې کسان پریخي دي انعام او استدي چې سلو خان انعام به وته ورکو زه چې ویریږم اسنه دغه غر سره څوک مخالف ناشتي او پتا سو باندې حمله وکي هغه ځکه چې زستاسو نه مخکې زم که حمله کیږي چې په ما باندې حمله وشي کم ځکه چې مې دا یره پیدا شي اسنه شان را پسې دشمن راشي هغه ځکه زستاسو نه رستو بیا زم که دشمن حمله کوي جوړمبه حمله په ما باندې کیږي کما زیداسي چې الته د خي طرف نه یری الته زستاسو نه خي طرف ته روانم کله چې خطرې د ګس طرف الته زستاسو نه ګس طرف ته روانم وېم چې هغه گزار چې کیږي چې هغه په ما باندې وشي دا جذبه د چا دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې اعلان کو د معراج شریف کفار چې هغه چې خبره اوریدا ویره اوسه پورې کوم د ډیر مخالفت کړو او چا زمون خبره نه منله خو اوس چې دوی چې زه د شپې په لګه غونته حصہ کې اسمانونو تلاړم الله تعالی را باندې سیلونه وکړه معراج شریف ته بوتلم اوس په دې خبره باندې کې دي چې د دن ډیر خلک وي ووري کافرانو دا قسمه خبره را شروع کړي وي اوس داسې یو خبره وکا چې اوس مشکل ده چې ټول خلک ورسره ومني ځکه دی وي د شپې په لګه غونتی سکه لاړم او ټول اسمانونه مې وکتل وي دا خو د منلو خبرې نه دي اوس به ډیر مرګري په دې خبره باندې وي ووري نو توجه کم خو لاړه وي راځه ابو بکر ته ول وایو ابو بکر سیب ته وایو چې وګوره دا خبرې کیږي کافران راجمش او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته وایستاغه تا خو چې وسوي مونږ در باندې اعتراض نکولو خو اوس که یو سړی داسې وای چې د شپې بلګه غونتی سکه زلاړم او ټول اسمانونو را باندې الله تعالی وکړو او بیا په هغه شپه کې واپس رالم داسې خبره باره کې ستاسو خیال دی ابو بکر صدیق صاحب ته وای بل کافر وته وای کدا خبره ستا ملګریو کی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاغه داسې وي چې زلاړم د شپې بلګې سکه او واپس بیا رااله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته فرمایل چې دا خبره زما مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکي او کړی وي نو زما په ایمان دی هغه مبارک چې وایي چې زه معراج ته تلم زما په ایمان دی هغه مخبر صادق دی رښتونه خبر ورکون کې دی او ابو بکر صدیق ته ځکه صدیق اکبر وایي چې د ارچانه مخ کې د پیغمبر علیه السلام مبارک تصدیق کړی دی چې او تو واقعي د الله تعالی پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته د صداقت دا رښتیا وینا دا د حق د تابعداري دا د کم ځای نصیب شو دا د مرګتیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د برکت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داغه مبارک متاستوي چې خبره اوریده چې د ناو پیغمبر علیه السلام لګولې و مخه سره هغه خپل رائے ختمه کا او ناو بیا په غزه باندې کې خو دې شو پکار د دې مونږ او تاسو ته چې صرف د وخت رولو لپاره
یو ځای ته تل راغلی نه کوو، بلکې په ځان کې د ښې تبدیلۍ راوستو دپاره مونږ داسې مجلسونو ته تګ راتګ کوو چې به مونږ کې څه ښه تبدیلي راشي. ځکه د ژوند هېڅ بروسه نشته دی، د دې ژوند هېڅ بروسه نشته دی. یو ځای کې مونږ راجمع یو، الله ته پته ده، الله ښه پوهېږي د چا زندګي څومره پاتې ده. دې جومات کې د دې نه مخکې څومره پروګرامونه شوي دي، او تاسو ته کې کوم مشران ناست دي، سپین ږیري ناست دي، دوی ته به د دې جومات تاریخ هم معلوم وي چې ډېر پخوانه دا سلسله د میلاد شریف په دې جومات کې کېږي. ډېرو مشرانو به دا پروګرامونه کول، او اوس هغه مشران هغه دي د خاورو د لاندې شوي دي. نو ګارانټي چا سره نشته. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پر کڑی ہے. دا یو ځای کې ناستل چې دي دا غنیمت وګڼئ، چې تاسو ته د خدای او د رسول مبارک خبرې کېږي دا غنیمت وګڼئ. جدائی کی گڑی سر پر کڑی ہے، د جدائی هغه لمحات په سر باندې پراته دي. څه وخت د الله حکم راشي جدائی راشي، نو جدائی را روانه ده. پکار دا چې موږ د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره رشتہ کلک کو، مضبوط کو، محبت ور سره وکړو، او د دې ژوند هیڅ اعتبار نشته دی چې د د نن نه د بدو کارونو د پرې خو کلک اراده وکړو او هغه عمل را شروع کو چې په کوم باندې زمونږ پروردگار خوشحالیږي او زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک به خوشحالیږي. او د درود شریف کثرت را شروع کو. حدیث مبارک کی راضی ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. پټول خلقو کې بزیات نږدې د قیامت په ورځ ما سره هغه کسي چې هغه په ما باندې زیات درود شریف وایي. چې څوک ډیر درود شریف وایي هغه په دغه ورځ د ټولو نه زیات ما سره نږدې وي. نو په هغه سخت ورځ هغه میدان د حشر څومره به خلک پریشان وي او څومره به خلک تمنا کوي چې د دواړو جهانو سردار مبارک به کوم ځای کې وي چې هغه مبارک باندې زموږ نظر پریوزي، د هغه مبارک د وسیلې داغه د برکته الله تعالی دا مشکل مونږ ته آسان کی. نو چې مسلمان ته درود شریف په دنیا کې ډیر ویلي او د دې درود شریف د برکته ته په هغه سخت ورځ د دواړو جهانو د سردار مبارک سره نږدې، نو د دین لوی نعمت به بل کمی. الله تعالی دې دغه نعمت زمونږ نصیب کی چې په قیامت کې د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نږدې پاسو. د پیغمبر علیه السلام چې کومه مبارکه جنډه ده لواء الحمد، چې د هغه جنډې لاندې مونږ راشو. د پیغمبر علیه السلام مبارک په لاس مبارکو چې کوم تقسیم بکیږي د کوثر، چې الله تعالی هغه د کوثر او به زمونږ نصیب کی. نو د دغه فکر د اوس نه پکار دی، دعاګانې ډېرې پکار دي او درود شریف ډېر پکار دی، نیک عمل کې کوشش ډېر پکار دی او د الله جل شانه نه غوښتل پکار دی چې پروردګارا په دغه نیکو مقصدونو کې ته مونږه کامیاب کې، تر الله پروردګارا توفیق راکې. خدایا چې سنیک عمل کیږي او مستا په توفیق سره بکیږي. ہم کیا ہے جو کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين.
اللهم صل وسلم على النبي الأمين. تاسم طولوعي اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.